بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه به تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پاسورډ تغییر کړو، بدل یې کړو. خپل په خوښه یو پاسورډ موږ سره شته، بل چا زده کړی دی. زه غواړم چې دا پاسورډ چینج کړمه، بدل یې کړمه. سمه ده. څنګه کولی شو؟ که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګلامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. فیسبوک خلاصومه. کله مې چې فیسبوک خلاص کړ، دې نه بعد به ته لاړ شې دې درې کرښو باندې به ته کلیک وکړې. دې نه بعد به ته لاندې راشې. لاندې چې کله راغلې، دلته موږ سره سیټینګ اینډ پرایوسي راځي، دا به ووهې. کله د چې دا ووهه، دې نه بعد به ته لاړ شې سیټینګ ته. سیټینګ دې چې کله ووهه، موږ سره دلته یوه صفحه خلاصېږي. دلته به ته پیدا کې سیکیورټي اینډ لاګین. موږ سره دغه دی سیکیورټي اینډ لاګین. سمه ده. موږ سره دلته ګورئ سیکیورټي اینډ لاګین. په دې باندې به کلیک وکړئ، دا به در سره خلاص شي. کله چې خلاص شو، دې نه بعد به ته دلته چینج پاسورډ موږ سره لیکلی، ګورئ چینج پاسورډ. دې باندې به ته کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړئ، دلته موږ سره وګوره چې لیکلی اول خط کې دلته موږ سره ګورئ کرنټ پاسورډ، اوسنی پاسورډ موږ سره دا دی. بل چې دی موږ سره نیو پاسورډ دی، او بل چې دی موږ سره ریډ ټیپ اینډ پاسورډ. سمه ده. دلته چې دی موږ سره ته به دلته تکرار لیکې. کوم پاسورډ چې ته دغلته لیکې، باید دلته هماغه پاسورډ بیا ته ولیکې. سمه ده. په دې خو تاسو پوه شولئ. زه غواړم چې خپل پاسورډ دلته ورکړمه، مخکینی. سمه ده. دلته ما خپل مخکینی پاسورډ ولیکه. زه غواړم چې اوس دلته نوی پاسورډ ولیکمه. سمه ده. زه نوی پاسورډ دلته ورکومه. پاسورډ یې ما ورکړه. دلته خو تاسو متوجه یاستئ که نه، دلته زوړ پاسورډ موږ نه غواړي، دلته نوی پاسورډ غواړي. او دغه بلې خانې کې به هم ته تکرار دغه نوی پاسورډ به دلته هم لیکې. سمه ده. دې نه بعد به ته اپډیټ پاسورډ ووهې. کله چې اپډیټ پاسورډ ووهه، موږ سره لږ لوډینګ اخلي. دې نه بعد چې دا صفحه کله خلاصه شو در سره، ته به دغلته چک آن کړې. کله چې آن کړې، کنټینیو به دلته ته ووهې. سمه ده. ځکه دا چک دلته آن کړه. دلته موږ ته ریویو ادر ډیوایس، یعنې ما ته وښایه چې زما دا فیسبوک په نورو موبایلو کې خلاص دی یا په نورو کمپیوټرو کې. سمه ده. ته کولی شې دې ځای څخه وګورې. کنټینیو به دې ووهې. کله چې کنټینیو ووهې، وګوره زموږ دا فیسبوک په دغه موبایلو کې خلاص دی. ګوره انډرایډ جلال آباد افغانستان، پوه شې. ریډمي C9 جلال آباد افغانستان په دغه کې موږ سره خلاص دی. او که چیرې ته غواړې په ټولو کې بند شي، دلته به ته ووهې لاګ آوټ آف آل سیشن، دا به ووهې. زه څه نه غواړم، بک ځمه. بک چې کله لاړمه، زما پاسورډ اوس فعلا چینج شوی دی. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو چې خپل پاسورډ بدل کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ، په کمنټ کې راته ولیکئ.